احمد مسعود وایي زه هیله یم چې له طالبانو سره خبرې اترې وکړم. احمد مسعود په ایران کې هم له طالب چارواکو سره لیدنه کړې ده. په هغه لیدنې کې ډېر غبرګونونه هم راپارولي دي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد دا هم ویلي دي چې موږ هر چا ته اجازه ورکوو چې راشي شي خپل هیواد ته او د هغوی هر قسمه ضمانت کوو. د طالبانو دفاع وزیر دا هم ویلي دي چې ناستې مو پیدا نه لري او یو خوا او بل خوا مو ګرځېدل کومه ګټه نه لري، راشئ خپل هیواد ته. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد اشاره احمد مسعود ته وه. احمد مسعود ته ویلي دي چې تاسو باید زموږ پر حکومت باندې پوچ او رد ونه وایئ. یو څه موده مخکې په مسکو کې احمد مسعود د روسیې په ګډون یو غونډه کې ګډون کړی و چې د طالبانو حکومت پسې پوچ او رد ویلي و او طالبانو حکومت یې په نیوکې هم کړې وې. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. له بلې خوا د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد خپلو چارواکو ته ویلي د تیزۍ او توندۍ پر ځای خلک په اخلاقو اصلاح کړئ، له نظامه یې زړه مه ورتوروئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یو غونډه کې خپلو امنیتي ادارو ته ویلي وه چې د ډېرې تیزۍ او توندۍ پر ځای له خلکو سره له ښو اخلاقو کار واخلئ او له نظامه یې زړه مه ورتوروئ. د ویډیو تشریح خبرداری بي بي سي سره یو خبرو کې ویلي دي چې له امنیتي ځواکونو څخه ډېر خلک شکایت کوي. د یادولو وړ ده چې د طالبانو حکومت پر ځینو امنیتي مسؤلانو نیوکې کیږي چې له عامو خلکو سره ناوړه چلند کوي. پر خواله رسنیو وخت ناوخت داسې ویډیوګانې خپرېږي چې خلک پکې ویل کیږي او ځورول کیږي. څه موده مخکې هم یوه ویډیو پر خواله رسنیو ډېر لاس په لاس شوه چې د یو سړي ویښتان او بریتونه پکې د څو کسانو لخوا خریل کېدل. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.